نن زمونږ د امازون 9 نمبر کلاس دی. په تیر شوو کلاسونو کې خو مونږ د پروډکټ هنټینګ د استعمال خبرې وکړې. پروډکټ هنټینګ به مونږ څنګه کوو، خو نن چې کوم یو بهترین کلاس دی او ډیره اهمه موضوع ده، په دې کې به مونږ د دوه ټولزونو استعمال کوو. یو دوه ټولز داسې دي، یو ته وایي جنګل سکاوټ او بل دی هیلیم 10. مخکې هم مونږ ذکر کړي وو چې جنګل سکاوټ او هیلیم 10 دا دواړه داسې ټولز دي چې ډیر زیات اهم دي. په ننني کلاس کې چې مونږ کم ټولز استعمالو دا دی زمونږ سره څه شی هیلیم 10. هیلیم 10 اوس تاسو به وایئ چې دا ټولز کومه بلا ده. ټولز یو داسې څیز دی، فار ایگزامپل د به تاسو چې دا یو ایپ به واخلو مونږه، څنګه چې تاسو فیسبوک انسټاګرام داسې ایپونه دي، داسې د امازون په دې کوم سفر چې دی زمونږه په دې کې به هم داسې یو ټول مونږ استعمالو چې دې ته څه وایي هیلیم 10. د دې ټول کار به څه شی وي، دا ټول ته چې مونږ څه څیز هم ورکو، کوم پروډکټ مونږ ته ورکو، دا به مونږ ته د هغې اټومیټیکلی ټول ریزلټ راوباسي. هغه په هر کنټري کې وي، په هر علاقه کې وي، په هر ځای کې وي. چې مونږ به ووایو فار ایگزامپل په یو اس کې یا په کاناډا کې چې د پلانې څیز دی، د ترماس دی یا داسې بل داسې څیز دی، دا مونږ دې ټول ته ورکو چې د ترماس څه ریزلټ دی په کاناډا کې یا د کاناډا په مارکیټ کې. نو دا ټول به مونږ ته اټومیټیکلی دا څیز راکړي چې د دې ټول د دې ترماس قیمت دا دی یا د ترماس په دومره خرڅېږي، د دې کوانټیټي دومره ده، د دې په بازار کې چې کوم ډیمانډ دی، کوم سرچ دی، خلک دونه دا سرچ کړی دی، دونه خلکو او دومره خلکو اخیستی دی، په دومره ریټ خرڅېږي. دا ټول به مونږ ته دا څیز ښایي. بل د دې کوم پهچان دی، بل به د دې څه کار دی، دا مونږ ته دا ټول چې کوم دی دا به څه شی کوي. دې ټول ته چې مونږ ووایو چې مونږ ته د $15 نه والا فار ایگزامپل د $30 پورې مونږ ته څیزونه را پیدا کړه، سرچ کړه، دا ټول به تا ته مکمل چې څونه پروډکټس دي د $15 نه $20 پورې، د $30 پورې، ته به دې ته یو خپل یو لیمټ ورکړې، په هغې لیمټ کې به دا تا ته څیزونه را پیدا کوي. بیا بل په دې ټولز کې دا خاصیت دی چې دا به تا ته څه شی کوي، د امازون چې کوم رجسټر څیزونه دي، کوم که هر مارکیټ دی، که ته په علي بابا کې اخلي یا په بل په والمارټ کې اخلي، په بل څیز کې اخلي، دې ته داسې ووایه چې دا رجسټر وي د دوی سره، تا ته به هغه رجسټر څیزونه راخلي چې کوم با اعتماد وي. اوس دا به تا ته چې هغه ده ته ورکړي، نو دا به تا ته اخوا دېخوا کوم کسټمر دي یا کوم غټې کمپنۍ دي، هغه به تا ته نه راخلي. کوم چې رجسټر دي دا ټول به تا ته هم هغه څیزونه راخلي. اوس به مونږ ځو د خپل لیپټاپ سکرین ته او مخکې به په دې باندې انشاءالله پریکټیکل خبرې کوو او دا ټول به مونږ ډاونلوډ کوو. د انسټال کولو طریقه ډیره اسانه ده، خو دا خبره به یاده وساتئ چې یو هیلیم 10 ټول دی او یو هیلیم 10 انسټکشن دی. اول به مونږ هیلیم 10 ټول ډاونلوډ کوو او بیا به مونږ هیلیم 10 ایکسټنشن ډاونلوډ کوو. خیر، زه درته اوس طریقه ښایم، تاسو به اوس په خپله پوه شئ. تاسو به څه وکړئ، د همیشه د په شان به راشئ ګوګل ته او په ګوګل کې به څه شی ټایپ کړئ هیلیم 10. کله چې تاسو هیلیم 10 ټایپ کړئ نو تاسو ته به بل هغه شی کیورډ لاندې راشي، څنګه چې موږ په تېر شوي کلاس کې ویلي وو. چې کله تاسو کلیک کړئ، انټر یې کړئ، نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس کولاو شي. په دې کې به تاسو څه شی وکړئ، کوم چې راوړمنی ویب سایټ دی هیلیم 10 سافټویر فار امازون اے بی ایس سیلر اینڈ والمارټ سیلر، دې باندې به تاسو څه شی وکړئ، کلیک به وکړئ په دغه وړمني ویب سایټ باندې. نو تاسو بیا داسې قسم یو انټرفیس کولاو شي. نو تاسو به ټول د مخکې دلته څه وکړئ، خپل ایمیل به کلیک کړئ. تاسو کوم ایمیل دی خپل که پرسنل وي، که تاسو په کوم باندې د امازون اکاونټ جوړ کړی وي، به دغلته کې انټر کړئ او بیا به څه شی وکړئ، بیا به سمپلي راشئ او په دې ساین اپ فار فري باندې به تاسو څه وکړئ، کلیک په دې باندې وکړئ. تاسو ته پته شته چې د دې پیډ ورژن هم شته دی، خو پیډ ورژن به دلته کې مونږ نه یوز کوو. مونږ به څه شی کوو، ساین اپ فار فري باندې مونږ کلیک کوو او اوس که مونږ پیډ ورژن استعمالوو دا زموږ لپاره څه شی کېږي، د یو نقصان باعث هم جوړېدی شي، ځکه چې مونږ اوس پریکټس کوو. امازون ته زمونږ چې کوم بزنس دی سټارټ شوی نه دی، مونږ به دې باندې څه وکړو، خپل پریکټس به جاري وساتو. صحیح ده، په دې هم پوهوم، بیا د پیډ ورژن باندې هم څه کوم، خبرې کوم، انشاءالله په تفصیل ته باندې پوهه کوم.
تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو مخې ته به بل فارم کولی شي. دا فارم به تاسو څه کوي، دا به تاسو فل کوئ او په دې کې به په وړاندې کې به موږ څه شی وکړو، فرسټ اینډ لاست نیم کوم چې زمونږ پوره نوم دی هغه به په دې کې ولیکو. نو زه به دلته کې د خپل وړوکي رور نوم انټر کړم. زما رور نوم دی عابد علي. داسې فرسټ اینډ لاست نیم به دواړه دلته کې انټر کړئ او د دې نه پس به بیا څه شی وکړئ، ایمیل زمونږ خپله راغی او د دې نه پس به موږ څه شی وکړو، یو سټرانګ پاسورډ به جوړ کړو. سټرانګ پاسورډ کې به تاسو د 3 خبرو خیال وساتئ. څه شی به کوئ، غټ او واړه اے بي سی به پکې وي لازم، هندسي به پکې وي 1 2 3 او یو به ورسره نشان کلیک کوئ او د هغې نه پس به څه شی وکئ، سمپل یې په ساین اپ باندې کلیک وکئ. چې په ساین اپ باندې تاسو کلیک وکئ نو ستاسو مخې ته به یو بل انټرفیس کولاو شي. خو دلته چې تاسو وګورئ یو وړه غوندې سروی کوي، تاسو به په دې اخري باندې څه وکئ، کلیک وکئ. نو بیا به ستاسو مخې ته یو بل انټرفیس کولاو شي. په دې کې اوس دوی څه وایي که دا ټول تاسو اپګریډ کول غواړئ نو دا به ستاسو په میاشت کې $100 کټ کوي. خو دلته به تاسو اپګریډ کوئ نه، دلته به تاسو په څه شي باندې، په ناټ رایټ ناو باندې کلیک وکئ. صحیح ده، ځکه چې زموږ څخه اوس پیسې نشته، دا موږ ته فری پکار دی. صحیح ده، نو په دې ناټ رایټ ناو باندې موږ څه شی وکړو، کلیک وکړو. بیا به ستاسو مخې ته یو بل انټرفیس کولاو شي. ما تاسو ته ویلو چې یو هیلیم 10 ټول دی او یو هیلیم 10 ایکسټنشن دی. اوس موږ دلته هیلیم 10 ایکسټنشن چې کوم دی هغه به موږ هم ډاونلوډ کوو. نو تاسو بل ویب سایټ ته مه ځئ، نو سمپلی به څه وکئ، په دې باندې به کلیک وکئ نو دا به ستاسو په کروم کې ایډ شي. تاسو کله په دې باندې کلیک وکئ بیا به تاسو څه شی وکئ، د دې نه پس په دې سایډ کې چې کوم تاسو ته ښکارېږي په دې باندې په ایډ ټو کروم باندې به څه شی وکئ، کلیک وکئ. نو دا به اتوماتیک ډاونلوډ شي او ستاسو په کروم کې به ایډ شي. اوس دې خوا دا بل چې کوم راځي دا یو دې باندې به تاسو څه شی وکئ، کلیک وکئ، ایډ ایکسټنشن. دا ستاسو سره څه شی شو، دا ستاسو سره په کروم کې ایډ شو. اوس به تاسو ته پته څنګه لګي، نو چې کول لپاره به تاسو څه وکئ چې دا زموږ په کروم کې ایډ دی یا ایډ نه دی. د دې پورې ټوله کاروایي ختمه شوله. د دې لپاره بس موږ څه شی کوو، په دې ګوټ کې زموږ سره یو 3 ډاټ دی، تاسو به سمپلی راشئ او په دې 3 ډاټ باندې به څه وکئ، کلیک به وکئ. دا ګوره ښه تاسو ته زه لږ رزوم کوم. دې باندې به تاسو دې باندې به تاسو وکئ، کلیک وکئ. نو تاسو مخې ته به اتوماتیکلی داسې یو پیج کولاو شي. په دې کې به موږ څه شی وکړو، مور ټول باندې به چې کله کلیک وکړو دې مور ټول باندې، نو بیا چې دې خوا دا بل پیج به زموږ سره اتوماتیکلی څه شي کولاو به شي زموږ سره. په دې کې بس موږ به څه شي باندې کلیک کوو، په ایکسټنشن باندې. دا څه شی دی، ایکسټنشن. دې ایکسټنشن باندې موږ څه شی وکړو، کلیک وکړو. چې ایکسټنشن باندې موږ کلیک وکړو نو سمپلی بس موږ د ډایرکټ پته ولګي دا څه به زموږ مخې ته کولاو شي او موږ ته به اتوماتیکلی پته ولګي چې دا زموږ سره په کروم کې ایډ دی یا نه دی. بالکل دا زموږ سره آن دی، هیلیم 10 زموږ سره شته. تاسو وکتل موږ د لیپټاپ سکرین ته لاړو، موږ ټول ډاونلوډ کړل. اسانه طریقه وه، هېڅ پکې ګران نه و. خو موږ یوه خبره بله وکړله چې په دې کې کوم دا پیډ ټولز دی، کوم د دې موږ دا $100 چې کوم پې کوو دا د څه څیز دپاره دی. وړوکی غوندې مثال به تاسو ته درکړم چې اوس یو څیز دی، یو کس دی تا ته یوه لاره ښیي چې د دې ځای نه به روان شي. فار ایګزامپل خپل پاکستان به والو، د KPK علاقه به والو، چې تا ته وایي د ملکڼ نه به شروع شو پېښور ته پلانې ته به داسې لاړ شي. بس په اشاره باندې یو پوسټ تا ته وښیي چې دلته به لاړ شي، دلته به لاړ شي، مخ ته به د پلانې ځای راشي، ونه به راشي، ګټه به راشي او تا هغه ځای ته په اشارو ورسوي. دا فری دی. بل څه شی دی، یو بل کس ته تا د ګوتې نه ونیسي او هغه ځای ته تا ورسوي، دې باندې به خرچه راځي، هغه به الریډي تا نه پیسې اخلي. داسې مثال د دې ټول دی چې ته فری اخلي، فری به تا صرف یو ټاسک درکوي. که د دې تا پیمنټ جمع کوو، دا $100 تا جمع کول